دغرنګ حدیث کې راځي حسین ابن محصن الانصاری رحمه الله دا فرمایي و زما ترور و د پلار خور مې و عامه چې وته وي په عربی ودا يوزل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابيه ودا ويغيد الله د نبی صلی الله علیه وسلم سره یو ضروری کار او حاجت واغې د پاره لاړه و چې کله دا فارغه شو ففرغت من حاجتها د خپل حاجت نه دا ترور فارغه شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو ذات زوج انت خاوند شته واده شوی ودا ورته وی چې او اې د الله رسول زما واده شوی دی نو د الله نبی ته فرمای کیف انت له ته د خپل خاوند سره څنګه ستاسو خاوند سره وې څنګه ده ته د خپل خاوند حقوق ادا کې او کني ادا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت کو د امت د نارینه هم او د زنانه هم د دې انسانانو دا ژوند دی جوړولو انسانانو ته د هدایت لارې خودلې نو دې زنانه ته د الله نبی فرمایي چې ته د خپل خاوند په حقوقو کې څنګه ښه چې تا کله واده کړی نو دا زنانه ته وي ما آلوه الا ما عجزت عنه اې د الله نبی زه خپل خاوند سره داسې ژوند تیروم چې داغه په حکم پوره کېدو کې لږه کوتاهي نه کوم داغه نافرمانی نه پورا خیال ساتم او که چرته عاجز شم بیمار ما تکلیف راته او کار می د وسنین به ته عذر پیش کوم چیرې بیمار ما تکلیف دی راته دا کار نشم نور زه خپل خاوند ډیر خیال ساتم نیک خزی ویدا رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل فانظری اين انت منه فانما هو جنتك ونارك الله اکبر د الله نبی ته فرمای فانظری وګوره زنانا چې ته د خپل خاوند په حق کې څنګه ځکه دا ستا جنت هم دی او دا ستا جهنم هم دی دا خاوند دی جنت هم د دې د الله سره دې طاعت کړو او دا د خوشاله او جنت او کچرته دې د ناشکری او نافرمانی وکړه نو مدادي جهنم دې بده کور کې دې ځان له جهنم جوړ او دسي خزبانی عجیب خبره ده چې دنیا هم ګوره جهنمي چې کینی غریب ارزه کې پریاد کوي چې خاوند تی تنګي نو خدام تنګي کړ دغه غونه د چې ته خاوند پریشان کوي باندې ګلونه جوړي اخو در سره پیدا کار نه کوي ته چې خاوند ته سونه سپک پوری دومره بداغي پر ډبل تسپ کېږي ته به عزت کېږي دا رد عمل د اکشن ریاکشن کنه موږ ساينس کې دا دغه ویل په دې فزکس چې دا هر اکشن ریاکشن څومره چې ته یو عمل ښکار کې داغي به ور دي عمل واپس راځي تا یو گیم دی چې څومره تیز دی دیوال ته ولي دومره به تیز دا گیم واپس تا راځي دا قانون کدا زنانه و چې زبا د دې خاوند بی عزتی وکم دا په ډبل بی عزتی خوري واپس آی نو دنیا هم د جهنم شو او التم جهنم دی د الله نبی فرمایي او چې کله د خاوند خوشاله کو د خاوند خدمت کو دنیا دیم جنت دی خاوند د سین زنانه ډیر قدر کوي چې کله مؤمن خاوند دی او تقوا پکې الګ ورا ذکر واستو د زنانه حقوق را روان دي هغه کې به موږ دا ذکر کوو چې بعضی سړی د سی بدبختی چې الله ولا خخزه ور کړی دای په قدر نه پويږي نو د دسی خزي چې به نیکي خاوند لم پکاره چې قدر یو کی احترام یو دا خاوند استا جنتم دی او دا استا جهنم هم دی د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه رنګ بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اغه زنانه ته الله رب العالمین د رحمت په نظر نه ګوري کما زنانه چې د خاوند ناشکر ده داغي قدر نه کوي داغي احترام نه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل سلسله الاحاديث الصحيحه کې دا روایت شیخ البانی رحمه الله راوړل السنن الكبرى کې امام بهقی رحمه الله راوړل المستدرک کې امام حاکم رحمه الله راوړل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی لا ينظر الله الى امراه لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه الله تبارک وتعالى با اغه زنانه ته د رحمت په نظر باندې نه ګوري چې دا د خپل خاون شکر نه ادا کوي دا غي د حقوق خیال نه ساتي بلکې دا غي ناشکری کوي دا غي بی عزتی کوي او حال دا چې خلاصې يم تي نشته خزي خاون نه خلاصې شته نو چې ژوند یې وساتړلې شوی د ټول عمر ژوندۍ دي دا وسره او دا خطرې رقم کړلای چې دا ژوند دې ځان له پزور خراب کړل ټول عمر ستاو دا غي د مرګ پور یو بل سره د نکاح تړون شوی دی خو ژوند تیر کړه خو کلی ژوندۍ تیر کړه ولی ګډ وډ ژوند تیر ولی په ځان باندې د خپل ژوند تبا کې او د الله رب العالمین د نظر د رحمت نمزان محرومه الله سبحانه وتعالى دې زنانه